په هرات ولایت کې د 12 لسیزو ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې د یو مهم تحلیلي کتاب مخکتنه د مسؤلانو، د پوهنتون استادانو او د سیاسي چارو د کارپوهانو په ګډون ترسره شوه. دا کتاب چې د افغانستان د تیرو 20 کلونو بهرنۍ تګلاره، فرصتونه او ننګونې انځوروي، د بهرنیو چارو وزارت د هرات د استازولۍ په همکارۍ په یو علمي غونډه کې معرفي شو. د کتاب لیکوال وایي دا اثر د پراخو ساحوي څېړنو پایله ده او د هیواد له 12 سیاستوالو ډیپلوماتانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې کتاب کې د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغانستان د 20 کلونو سیاسي اړیکې او بهرنۍ تګلارې، فرصتونه او ننګونې په تحلیلي بڼه څېړلي دي. تحقیق 2 دهه دیپلماسی به عنوان یک منبع و مرجع برای مطالعه و روایت سیاست خارجی افغانستان میتواند برای خوانندگان، محققان و نهادهای تصمیمگیر مفید و مؤثر واقع شود. بل لور ته د هرات لپاره د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ مرستیال وایي دا کتاب کولی شي د هیواد د بهرنۍ تګلارې په تدوین او پیاوړتیا کې اغیزمن رول ولوبوي. 5 فصل و نزدیک بیشتر از 1000 صفحه به چاپ رسیده است. در حقیقت بازتاب‌دهنده تاریخ 2 دهه دیپلماسی افغانستان است. همدارنګه د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر وایي چې دغه ډول علمي او څېړنیز کتابونه د ټولنې په ځانګړي ډول د سیاسي علومو د محصلینو لپاره خورا ارزښتمن رول لري. کتاب بسیار مفیدی می باشه در عرصه سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی که میتوان از آن بهره گرفت. د کارپوهانو په وینا په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بهرنۍ تګلاره له فرصتونو ننګونو ډکه وه او اوس اړتیا ده چې اسلامي امارت د نږدې او لرې هیوادونو سره د اغیزمن تعامل لپاره یو مدونه، هر اړخیزه او جامع بهرنۍ تګلاره جوړه کړي.